ټول سره یو د مدرسې او مکتبونه چا ویل چې بیل دی یو لبل علم قانونه که مدرسه که پوهنتون دی د دواړو منځ کې پیوستون دی. د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو روزنې تر ټولو ستر علمي مرکز دی. هیڅ توپیر نه لري یو شان دي ټول د یوې څانګې ګلان دي. هیڅ توپیر نه لري دغه پوهنتون 9 پوهنځي او 22 ډیپارټمنټونه لري چې اوس مهال شاوخوا 2700 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. هم خوشبوده څراغونه چا ویل چې بیل دی یو لبل علم قانونه چا ویل چې د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون یو ریاست 4 معاونیتونه 250 د لیسانس 218 د ماستر او 26 د دکتورا په کچه استادان لري چې دغه تحصیلي بنسټ تدریسي او اداري چارې پر مخ وړي. یاد پوهنتون لس علمي مجلې مجهز کتابتون او د الکترونیکي زده کړو معیاري مرکز لري چې استادان او محصلین د خپل زده کړو لپاره ګټه ترې اخلي. دغه پوهنتون د عمده علمي اداري او تدریسي چارو او لاسته راوړنو په اړه دغه پوهنتون رئیس شیخ الحدیث سید بشیر آغا هاشمی وایي د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د هیواد په سطح معتبر او یوازینی پوهنتون دی چې مسلکي روزنې کوي، استادان تربیه کوي، میتودولوژي محصل محور اصول لري، 9-50 کاله قدامت لري، لوړ رتبه متخصصین کدرونه لري. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده د امارت اسلامي په بیا حاکمیدلو سره د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې اساسي مثبت بدلون راغلی دی. همدارنګه د تعلیم او تربیه په پوهنتون کې خورا ډیر انکشاف راغلی دی. یوازې تیر کال په زیربنایي برخه کې 15 لوی پروژې تکمیل شوې. د بخارخانې پروژه، د فوټبال میدان پروژه، د جمنازوم پروژه، د پارکینګ پروژه، د فامیلی او د پوهنتون د برق لاین جلاوالي پروژه. په علمي برخه کې ډیر انکشاف شوی دی. 7 تفاهمنامې مو له مختلفو پوهنتونونو سره امضا کړي دي او د ماستري برنامې یوه په فقه شریفه کې د دکتورا برنامه مو ایجاد کړې ده. د ښوونیزو او لوړو زده کړو بنسټونو پیاوړتیا ملي کنفرانس مو دایر کړ، حتی دغه نتیجه مو له مربوطو ادارو سره شریکه کړه. همدارنګه د محصلانو په اخلاقو تربیه مطالعه کولو کې مثبت اثرات لیدل کیږي. د وزارت له محترمې رهبرۍ څخه خورا منندوی یو چې د پوهنتونونو ډیر حمایت کوي او زموږ غوښتنو ته یې مثبت جواب راکړی دی. د یادونې وړ ده چې لوړو زده کړو وزارت د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د تحصیلي بنسټونو کیفیت ته ډیره پاملرنه کړې چې د ټولنې د خدمت لپاره مسلکي کادرونه وړاندې کړي. بیل دی یو لبل علم قانونه